د روښانه مخ لپاره 8 مهمې او ګټورې خبرې. د پوستکي ډاکټران په مخ کې د داغونو او بخارونو د پیدا کېدو یو ستر لامل د مخ د وینځلو په وخت کې د ځینو اړینو ټکو ته نه مراعاتول بولي. دلته مو د مخ د پوستکي لپاره څو اړینې روغتیایي ټکو ته پام اړوو څو وکولای شو چې له داغونو او بخارونو څخه پاک مخ ولرئ. لومړی، له ورزش یا سخت فزیکي کار څخه وروسته مو مخ ووینځئ. کله چې ورزش یا سخت فزیکي کار کوئ مخ مو خولې کوي او بېلابېل میکروبونه او بکتریاګانې مو په مخ ناستې وي. که یې ونه مینځئ د مخ د داغونو او دانو لامل ګرځي. دویم، له ویده کېدو څخه مخکې مو مخ ووینځئ. دې ټکي ته باید ډیر پام وکړئ، دا ځکه چې د ورځې په اوږدو کې په آزاده هوا کې اوسئ او مخ مو د هوا له ککړتیا څخه اغېزمن کیږي. که دغه میکروبونه مو په مخ کې پاتې شي او ویده شئ د مخ د داغونو او بخارونو لامل ګرځي. دریم، له ډیرو ګرمو اوبو څخه ګټه مه اخلئ. په یخه هوا کې له ګرمو اوبو سره د مخ وینځل ډیر خوندور بریښي، خو دا مه هیروئ چې ډیرې ګرمې اوبه مو د پوستکي دښمن دی. د نورو زیانونو ترڅنګ د پوستکي د خارښت لامل ګرځي. تل باید هڅه وشي خو له معتدلو اوبو څخه ګټه واخیستل شي. څلورم، مناسب وینځونکي توکي صابون فیس واش وکاروئ. هغه څه چې ملګري مو ترې د خپل مخ د وینځلو لپاره ګټه اخلي او پر مثبت اغیز کړی وي شاید چې ستاسو له پوستکي سره مناسبه نه وي. د مخ د بډې غوړوالی، وچوالی او یا منځوالی ته په کتو سره دغه توکي وکاروئ. پنځم، مخ مو ډیر مه مږئ. کله مو چې مخ ووینځو د 20 یا 30 ثانیو پورې د مخ مږل بسنه کوي. ډیر مږل یې د مخ د ګونځولو او سویو لامل ګرځي. شپږم، له ویښېدو څخه وروسته مو هم مخ ووینځئ. څومره چې پورتنۍ ټکي ته پاملرنه اړینه ده هومره باید دې ټکي ته هم پام وشي، دا ځکه چې د خولې په لیاړو کې شته بکتریاګانې او د ویښتانو غوړوالی د خوب په وخت کې مو مخ او سترګې ته انتقالیږي. اووم، د سینګار د توکو له استعمال څخه وروسته مخ مو بیرته د عادي حالت په څیر پاک کړئ. د دې ډول توکو پاتې کېدو په مخ کې د مخ پوستکي ته ډیر زیان رسوي. باید چې مخ لومړی په یو خشت یو وار مصرفیدونکي دستمال پاک او بیا په صابون ووینځل شي. اتم، له وینځلو څخه وروسته مو مخ غوړ کړئ. د پوستکي ډاکټران په دې ټکي ډیر ټینګار کوي. ډیری خلک دا عادت نه لري او تل وچ مخ ګرځي. نه باید چې د دوی په څیر واوسئ. له وینځلو څخه وروسته د مخ غوړوالی د مخ مو روښانه، تازه ځلیدونکی او ځوان ښایي. البته مخ باید هغه وخت غوړ شي کله چې کور کې یاست. بیرون ته وتلو پر مهال د مخ غوړوالی ښه نه وي ځکه غوړ مخ ډیر ژر د ګردونو او میکروبونو ښکار ګرځي. ملګرو دا و زموږ ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.